د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې د موټرو د نویو پلورنځیو ترڅنګ د پایتخت په نوم نوی رستورانت د یو لړ مراسمو پر مهال پرانیستل شو. یاد رستورانت چې د یوه طنزي پانګوال ښاغلي بلال لخوا د 15 امریکایي ډالرو په لګښت پرانیستل شوی، ګڼو کسانو ته د کار او مشتریانو ته پکې د معیاري خوراکونو ترڅنګ د آرام او تفریح ښه زمینه برابر شوې ده. خلک د ځي خارجونو کې پیسې لګوي، آبادیانو کې موږ الحمدلله خپل هېواد ته راغلو، دلته لګیو. موږ پاکستان کې هم ژوند کړی، تقریبا 13 کاله اول د تیر کړی دی. اوس الحمدلله دلته راغلو، دا رستورانت هم خلاص کړی انشاءالله. د هغه تجارانو نه چې هغه به په بهر کوو، نو دوی نه به موږ غوښتنه کوله چې تاسو موږ ته یو داسې خدمات، یو داسې هغه راته برابر کړئ موږ ته چې موږ په خپل وطن کې وکولی شو چې بهر چې کوم خوړه دي، لکه خاص کر دیبانې پیلو او ریشا او نر خدمات، مقصد قسم ښکلي ښایسته خوړه دي. نو تقریبا په دې رستورانت باندې 15,000 په خوښه کې دومره سرمایه‌ګذاري شوې ده چې دا د ټول د افغانستان لپاره یو افتخار دی، او بالخصوص د خوست لپاره او د خوست د ځوانانو او د ولس لپاره ډېر غټ افتخار دی. د یاد رستورانت د پرانیستې مراسمو ته راغلي ځوانان د هېواد د ځان بسیاینې په نورو برخو کې د پانګونې ترڅنګ پر دا ډول تفریحي ځایونو سرمایه‌ګذاري هم مهمه اړتیا بولي، او وایي چې اوس مهال د داخلي او بهرنیو شتمنو لپاره په افغانستان کې د پانګونې ښه موقع برابره ده. دوی له ملي او خارجي پانګوالو په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ هیله کوي. دا ډول کوچني ګامونه اخیستل د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه زیات برابروي، او په هغه ورونو مې غږ دی چې په خارج کې پانګونه کوي، هغوی باید دلته راشي، داسې پروګرامونه جوړ کړي او داسې سیستمونه جوړ کړي چې هم هیوادوال پکې مصروف وي او هم دلته پانګونه وشي. نه یوازې په دې برخه کې که نور هیوادوال هم رامخکې سي، نور پانګوال هم رامخکې سي، په بېلابېلو سکتورونو کې په بېلابېلو برخو کې دوی پانګونې وکړي، دا به د هیواد لپاره، د هیواد د بساینې لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې ګټورې تمام سي. که چېرته موږ همداشان نور تجار وهڅوو، دوی زړونه وکړي د فابریکو په برخه کې چې د بېلابېلو موادو فابریکو کې چې موږ افغانستان اشد ضرورت ورته لرو، په دې کې هیوادوال زړونه وکړي. همداشان د صحت په برخه کې دوی دغه پانګونې وکړي، همداشان نور بېلابېلې برخې چې موږ هېواد هغې ته اړتیا لري، دا ډېرې ګټورې تمامېږي. د دا ډول رستورانتونو پرانیستل که څه هم په خپله د سوداګرۍ او عاید د لوړولو سرچینې بلل کیږي، خو په معیار او سلیقه برابر هغه یې د داخلي او خارجي سیلانیانو د راجلبولو ځواک هم لري، چې له امله به یې په اقتصادي او کلتوري برخو کې پرمختګونه رامنځته شي.